اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د وعدې سره سم نن یو ځل بیا له ځان سره یو زده کوونکي په مرکه کې لرو. له دوی څخه به جالبې پوښتنې کوو او ځوابونه به یې په ګډه سره اورو. اول تاسو ته په مرکه کې ښه راغلاست وایم. مننه. ښه، تاسو اول خپل د ځان تعارف راته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خدیجه احمد زید او د پلار نوم مې نوریالی او د رویا خصوصي ښوونځي د 5م صنف زده کوونکې یم. ډېر ښه، شاباسي. زما لومړۍ پوښتنه له تاسو څخه دا ده، څه احساس کوي چې نن له موږ سره په دغه مرکه کې ګډون کوئ؟ کله چې زه نور زده کوونکي ته ګورم چې تاسو سره مرکه او خبرې کوي نو ډېر زیات مې خوښیږي او نن دا چې زه تاسو سره مرکې او خبرې کوم نو ډېر د خوشحالۍ احساس لرم. شاباسي شاباسي. دویمه پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو یو ښه زده کوونکی یئ؟ هو، زه د رویا خصوصي ښوونځي تکړه او بااستعداده زده کوونکې یم. ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. نو کولی شئ چې د یو ښه زده کوونکي یو څو ځانګړتیاوې راته ووایي؟ د ښه زده کوونکي ځانګړتیاوې خو ډېر دي، خو ځینې دا دي چې په وخت ښوونځي ته راشي، د مکتب قانونات مراعات کړي، خپل وخت بې فایده تېر نه کړي او خپل درسونه ووایي او داسې نور. شاباسي. ښه، زما بله پوښتنه له تاسو څخه دا ده چې په مضامینو کې د کوم مضمون دی چې نه دی خوښیږي؟ زما خو الحمدلله ټول مضمونونه خوښیږي، خو چې ډېر زیات مې خوښیږي د ساینس مضمون، ځکه چې زه هیله لرم چې په آینده کې یو بهترینه ډاکټره شم تر څو افغانستان ته خدمت وکړم، او بل دا چې د ساینس استاد د نورو استادونو په څېر موږ ته ډېر ښایسته درس راکوي. ښه، ماشاءالله. کله چې رویا ته راغلی تر اوسه پورې په ځان کې څومره بدلون ګورئ؟ کولی شئ دا د لیدونکي ته ووایي؟ هو، ولې نه. زه چې تر اوسه رویا خصوصي ښوونځي ته راغلی یم، په خپل ژوند کې او په درسونو کې ډېر زیات تغیرات ګورم. د استادانو ښه رویه او ښه تدریس د دې سبب کېږي چې زموږ په ورځني ژوند کې او په درسونو کې ډېر مثبت تغیرات راځي. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښه. په اخره کې لیدونکو ته څه پیغام لري؟ څه پیغام دوی ته وړاندې کړي؟ لومړی والدینو ته مې دا پیغام دی چې باید په خپلو اولادونو تعلیم لازمي وګرځوي، او بل دا چې د درسي بهیر نه یې تل څارنه وکړي او تل یې د درس لپاره تشویق کړي. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښه. درنو لیدونکو، دا وه د نن ورځې مرکه. تر بلې مرکې پورې موږ ته اجازه راکوئ. ښه ورځ، الله مو مل شه.